په دې سوشل میډیا باندې دروغ پھیلاول دا ګور ډیره غټه ګناه ده، متعدی ګناه ده. په دې باندې بیا پرته دې بګوري باقاعده انسان قبر تم لاړ شي، خو د دې غ سزا به تا ته ملاویږي چې دروغ دې په شیر کړي. د شپې نه وخت ټایم کې چونکې مولانا مکی الحجازی صاحب دامت برکاتهم العالیه مکه مکرمه کې چې درس کوي، هغه بیمار او په هسپتال کې نو د هسپتال نه چې کله ډاکټرانو هغه ته ویلي چې استاد صحت ټیک دی او ته کور ته لاړ شه، نو هغه چې کله کور ته منتقل کړی دی نو دلته کې چونکې هسپتال کې هغه بیان او یا سوکتلی ارسه چل چې شوی دی، نو الته نه ویلي چې یاره مولانا مکی الحجازی صاحب حفظه الله هغه وفات شوی دی، بس د الته نه یو دروغ پوسټ کړی دی. کله چې دروغ پوسټ کړی دی نو هغه دومره بیا د خلکو شیر کو زمونږه دیندار طبقه چې کومه ده هغه دومره ډیر زیات شیر کو، دومره خبر تحقیقی کوونه الله بندگانو تاسو د خبر تحقیق هوګه کنه چې دا خبر رښتیا هم نه کو رښتیا نه ده. بیا هغه کې سمرګری داسي او چې هغه په سعودي عرب کې او مکه مکرمه کې نږدې پاتې کېدل، هغه بیا د شپې تللی دی. مولانا مکی الحجازی صاحب حفظه الله نه بیا معلومات کړي او داغه حالت دریافت کړي دي، نو هغه وته ویلي چې نه مکی صاحب چې کم دی هغه مکمل چې دی نو اوس صحت یاب دی، الحمدلله صحت خشوي دی او اوس داسې صد خطرې خبره نشته. نو د دې د وجنه ګوره په دې معنی ځان ساتل پکاري د دروغونه. دا خو زمونږه اساسه دا علماء کرام دا یو څو علماء کرام دا صفات دي کی صاحب چې کم کار کوي کنه مکی صاحب هغه کار خو په دنیا کې څوک هم نشي کولی. په مکه مکرمه کې چې څوک عمرې لاړ شي څوک حج لاړ شي باقاعده الته هغه ته مسله راشي داسې پیچیده مسلې چې د دې د علماو په ذهن کې هغه نه راځي، خو چونکې هغه الته موجود دي هغه مسلې په اړه کې چې زمونږ احناف چې کم مسلک والدي هغه ته تاسو کې هغه مسله وته الته په منټونو کې حل کی باقاعده په حرم شریف کې درس کیږي. نو الله دې داسې زمونږ د کابرین چې دي غټ غټ علما دي د دې د سایه دی الله زمونږ په سر باندې ډیر وخت پورې ساتي، ځکه چې د دین او مونږ ته فایده ملاویږي او دا زمونږ فایده ده.